بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوالو زه محمد اسد او د نوشهره کې پی کې نیوز په شیشه باندې تاسو په خدمت کې یو پیر بیا حاضر یم تاسو ته چې څنګه پته را د پرون سحر نه مونږ وقتن په وقتن تاسو د سیلاب د صورتحال نه آگاه کوو او ټول شپه هم وقتن په وقتن تاسو آگاه کړئ اوس دا وخت چې کوم دی زه د نوشهره کینټ د رحمان بابا کالونی روډ کوم ته چې مرکز روډ ویل شي هلته کې موجود یم او تاسو کتلی شئ چې دلته کې دا اوبه چې کوم دی را داخلي شوي دي تر دې سید پورې را رسیدلي دي او زه به خپلو کتونکو ته دا هم ووایم چې د نوښار تبلیغي مرکز چې کوم دی ته بیګا چې کوم ماسخوتن مانځه ټایم کې اوبه داخلې شوي ورسره د خوا کې د نوښار پریس کلب دی هلته کې هم اوبه داخلې شوي دي تقریبا دوه نه تقریبا 3 فوټه پورې اوبه چې کوم دی په نوښار پریس کلب کې هم موجود دي او دا نږدې چې کوم دلته کې د ریسکیو 1112 مین آفس ته کې هم اوبه داخلي صورتحال چې کوم دی دا د 4 लाख क्यूसेक نه ابو کېدی شي په ویلې وی انتظامی لاړه او ډیپټي کمشنر چې کوم علاقې خودلې وي هغه علاقې دا غې نه متاثر کېدی شي بیګا داسې نقل مکانی چالو را او عوام چې کوم دی محفوظ مقاماتو ته منتقل کیږي روان دي او په ګڼ شمیر تعداد کې د نوښار نه خلک چې کوم دی محفوظ مقامات ته وتلی هم دي د سره زبردام ويم د ریسکیو 1112 له اړه هم ټول شپه چې کوم دی ریسکیو اپریشن جاری وو د نوښار په کوم علاقو کې چې اوبه داخلي شوی هلته کې چې کوم خلک پسو شوي په اوبو کې هغه خلک ټوله شپه چې کوم دی راویستلي دي او محفوظ مقاماتو ته منتقل کړي دي د سره زه به دا ووایم چې د نوښار دلدلي انتظامي له اړخه د نوښار په مختلفو مقاماتو کې د آی ډی پیز کیمپونه چې کوم دي قائم شوي دي او کوم چې د علاقې نه او خلک محفوظ مقامات ته منتقل کیږي زیاتره خلک هغه آی ډی پیز کیمپونو طرف ته ځي او د نوښار د ضلعي انتظامیې طرف نه هغه آی ډی پیز کیمپونو کې هر قسم سہولیات چې کوم دی ایته میسر شوی دی هلته کې ایته روټې د اوبو څښلو بندوبست هم مکمل دی بلکې هر یو انتظامات په آی ډی پیز کیمپونو کې ایته میسر دی دا وخت د ضلعي انتظامیې له اړخه چې کومه خبرې کیږي د هغې دغه دا دی چې د اوس نه تقریبا 100 غنټو کې بعد دلته کې یو غټه ریله تیریږي چې د هغې دغه چې کوم دی لیول تقریبا 4.5 लाख क्यूसेक ته برسي او بیګا چې هغه کوم علاقې خودلې وي هغه علاقې به دینه متاثر کیږي د سره به زدام ويم چې بیګا په ډيري خېلو کې کم ته چې ډب جمعات ویل کیږي هغه علاقې کې هم په بند باندې سزینو کې اوبر وړېدلې دي سزینو کې بند کټ شوی دی هغه اوبر داخلي شوی علاقې ته او هغه بم په ډېره تیزی سره په نوشهره کلا په علاقې باندې ور داخلي کیږي د سره به زدام خپل ناظرین ته ويم چې زیاتره مقاماتو کې اوبه چې کم دي د نالو په ذریعہ باندې زمونږه علاقو ته را داخلي کیږي لکه اوسنګ تاسو دا رحمان بابا روډ دا اوبه وینئ نو دا په بند نه دی روړېدلی اوس هم د بند مطابق تقریبا 4 فوټ تقریبا پاتې دی چې بند ته به اوبه رارسي خو دا اوبه چې کوم دي د مختلفو نالو په ذریعه باندې د علاقې ته رادننه شوي دي دغه شان د نوشهره کلا نه مختلفې علاقې دي چې هلته کې د نالو په ذریعه دا اوبه کوم دي زمونږه کوم آبادیان دي هغه تر داخلي کیږي او د هغه په وجه عوامو ته مشکلات چې کوم دي پیښ کیدي شي مینوالو څنګه چې موږ تاسو پرونه سي آگاه کوو او مسلسل وقتن په وقتن داسې به مخکې موږ تاسو آگاه کوو چې مخکې څه صورتحال وي الله دیو کې چې کوم صورتحال موږ ته راغلی شوی دی چې په 400 کې اوبه په کمیدو راغلي دي نو الله دیو کې چې همدغه شان وي چې دلته کې دا کومه حادثه ظاهره کیږي چې دغه نه د نوښار عوام چې کوم دي دا ځل الله پاک محفوظ وساتي ډېر